د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د اړیکو له ترینګلتیا وروسته پاکستان په منځني ختیځ کې منځوي شوی. د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې هغه وخت ترینګلې شوې چې اسلام آباد غوښتل د سعودي په ملاتړ د کشمیر په اړه او د هند پر ضد د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوبولي، خو د سعودي په ګډون عربي هیوادونو یې ملاتړ ونه کړ. د اړیکو له ترینګلتیا سره سم سعودي عربستان له پاکستان څخه خپل سلګونه میلیونه ډالر پور هم بیرته واخیست او اعلان یې وکړ چې اسلام آباد باندې په پور د تیلو خرڅ بند کړل. د سعودي د بیرته پخلا کولو او حالاتو د کابو کولو لپاره د پاکستان تر ټولو ځواکمن کس د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د یاد هیواد د استخباراتو مشر جنرال فیض حمید سعودي ته ولاړل، خو هلته د څو ورځو تیرولو سره بیا هم ونه توانېدل چې د سعودي د پادشاه او یا هم ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري چې ناهیلي بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له ترینګلتیا سره سم د پاکستان د استخباراتو له لوري د پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې هم د سعودي د حاکمانو خلاف یو کمپاین پیل شوی چې پکې د سعودي د مشرانو او چارواکو سپکاوی کیږي او د پاکستانیانو ذهنیت د سعودي اړوند خرابوي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د سعودي متحده عربي اماراتو، بحرین، کویټ او یو شمیر نور هیوادونو له لوري پاکستان انزوا ته ټیل وهلو اصلي لامل د پاکستان دوګونی پالیسي او د ترکیه او ایران بلاک سره یووالی دی. په سیمه او اسلامي نړۍ کې یو د اوایسي یا د عربي هیوادونو متبادل بلاک جوړېدو په حالت کې دی. که ستاسو په یاد وي یوه غونډه هم په کوالالمپور کې څو میاشتې مخکې وشوه چې مالیزیا او ترکیه او همداراز ایران د هغې ګډونوالو او د پاکستان حکومت د هغې ته تمایل او میلان وښود. دا په داسې حال کې و چې هغه مهال چې پاکستان جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ و، نو سعودي ورته نغدي روپۍ او په اوږدمهاله پور باندې د تیل ورکولو ژمنه وکړه تر څو دوی هغه حالاتو څخه راووځي. دوی وایي پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د سعودي مالي او هر اړخیزې مرستې ترلاسه کوي، خو په مقابل کې بیا د یاد هیواد سره صادقانه چلند نه کوي او د پاکستان د لوی درستیز سره د ملاقاتونو ردول هم د پاکستان سره د سعودي چارواکو د کرکې څرګندونې ښیي. شاه محمود قریشي په یو نوه ګواښونکې ژبه کې سعودي ته ویلي چې دوی دې باید د کشمیر په اړه باندې خپل پرېکنده دریځ وړاندې کړي، که نه نو دوی پاکستان به مجبور شي نورو هیوادونو مرسته مستقیما راجلب کړي. دا سعودي راوپاراو. په داسې حال کې د سعودي په دې تکل کې ده چې د هند سره خپلې اړیکې لا پیاوړې کړي او اقتصادي راشدر سربېره شوی ده. د چارو د کارپوهانو په وینا سعودي له تیر څخه هم د پاکستان په نیت شکمن و چې یاد هیواد د ایران د خوشحالولو لپاره د سعودي تر مشرۍ لاندې د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف کې هم برخه نه وه اخیستې. سعودي حکومت په وروستیو وختونو کې د هند له جمهوریت سره ډېرې وسیع اړیکې لري او هند یو ډېر قوي مارکیټ دی د سعودي لپاره. د سعودي نه تیل اخلي، سعودي ته ټکنالوژي لګي، سعودي ته بشري انرژي لګي او باکیفیته به د بشري انرژي لګي. پاکستان هڅه کوي چې سعودي فقط د یو داسې هیواد په توګه د هند پر ضد استعمال کړي چې دوی د کشمیر په وګټي او کشمیر یوه داسې مسله ده چې د هند د پاکستان له لاسه وتلې ده او هېڅوک په یو بایللې لوبه کې له پاکستان سره مرسته نشي کولی. د یادولو ده چې وړمه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چین هیواد ته تللی و چې هلته یې هم د ډیرو پورونو له امله چې یاد هیواد د چین څخه کړي وو له ډیر سوړ هرکلي سره مخ شوی و.